بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع چې زموږ هغه د ټایپینګ د پنځم درس دی. د ټایپینګ کې چې د شفټ کی ده، د شفټ کی سره چې دی مونږ اوس کولی شو چې څه وکړو، لیکل وکړو. شفټ کی چې ده د دوه شفټ کیانې دي، یو لیفټ سایډ ده بل رایټ سایډ ده. حروف چې دی همغه اف جی او ډي کې دی. مخکې مونږ ولوسته چې ډي کې او اف چې دی دا په کومه باندې، همدارنګه اف جی چې دی په کومه ګوته وهل کېږي، دا مونږ لوستي دي. اوس صرف ورسره یو تڼۍ اضافه شوی چې هغه د شفټ تڼۍ ده. ګوري که چېرته تاسې د پښې لاس په ګوتو باندې یعنې جی کې او دا نور لیکئ، نو تاسې شفټ به د چپ لاس ورسره نیسئ. که د ښي لاس ګوتو باندې بټن وهئ، شفټ به ورسره د چپ لاس ګوتو باندې بټن وهئ، شفټ به چې دی شفټ به د ښي لاس په ګوته نیسئ ورسره. لکه مثال دلته زه راځم، ګوره شفټ چې دی بټن چې دی د چپ لاس ده، شفټ د ښي لاس وړه ګوته باندې به تاسو ونیسئ. اف سپیس جی شفټ به ورسره نیسئ، سپیس شفټ ډي سپیس شفټ کې سپیس شفټ اف سپیس جی سپیس شفټ ډي سپیس شفټ کې. چپ لاس چې دی شفټ، ښي لاس کې. دا مو ولیکئ. ګوان باندې کلیک کوئ. ټول همدغه طریقې سره تاسې ورسره شفټ نیسئ، یعنې همغه کم درسونه چې مونږ مخکې ولوستل عین همغه شی دی، صرف ورسره شفټ تڼۍ اضافه ده، د شفټ کی دا اضافه ده. په دې باندې تاسې پوه شوي یاستئ. زوم مخته ځو. دغه ټول درسونه تر نهم درسه پورې ټول چې دی دې سره دا د شفټ تڼۍ نیول کېږي. خو دغه درسونه چې دی دغه به زه تاسې ته لږ واضح کړمه. که چېرته راشو، ګوره اتم درس کې چې دی هم ځینې سمبولونه دي. که چېرته راشو مثال په اووم درس کې چې دی هم ځینې سمبولونه دي. همدارنګه په شپږم درس کې نشته دی. اووم درس نه به مونږ مخته لاړ شو. تاسې اوومه پورې خپله پریکټس وکړئ. ګوره اووم کې چې دی مونږ سره دغه دوه قوسونه دي. تاسې هر یو سره شفټ نیسئ. شفټ سی، شفټ لیس دین، شفټ ایکس، شفټ چې دی ګریټر دین، شفټ همدارنګه ایکس شفټ او همدارنګه شفټ دا قوس. دا به تاسې ونیسئ. مخته ځو. دغه نور سمبولونه شفټ زیډ، شفټ سوالیه. ګوره سوالیه چې شفټ نیسئ، سوالیه دلته ده شفټ. همدارنګه ډبل کوټیشن شفټ نیسئ. دې سره که یو ووایئ سنګل کوټ راځي، تا به شفټ ونیسئ ډبل کوټ. همدارنګه دې ته پایپ سمبول وایي. پایپ سمبول د انټر سره خوا کې چې دی پاس، دلته موږ سره پایپ سمبول دی. همدارنګه چې دی شفټ زیډ سوالیه، شفټ ډبل کوټیشن، شفټ پایپ سمبول. دا مو لیکه. ګوان باندې کلیک کوو. راځو اوس موږ سره دا ټیلډ علامه ده. تاسې به چې دی ګورئ ټیلډ علامه موږ سره دې ساحه کې ده. دلته شفټ به ونیسئ. شفټ نه وروسته به پاس لاړ شئ، تاسې به هغه بټن ووایئ. بیا قوس، شفټ قوس، قوس دلته و. همدارنګه شفټ انډرسکور تاسې ته یې ښودلی، دلته وګورئ شفټ انډرسکور به ووایئ. همدارنګه سپیس قوس شفټ او دا قوس دلته دی، تاسې به دا بټن ووهئ. شفټ پلس ساین چې دی هغه په دې کې دی، شفټ دا به ووهئ. همدارنګه شفټ ټیلډ، شفټ قوس شروع، شفټ انډرسکور، شفټ قوس بند، شفټ پلس. دا سمبولونه مو وپېژندل. ورپسې راځو. اوس چې دی ګورئ هغه خلاص شول. اوس ډیجټ کیز ته راغی چې ډیجټ کی به انشاءالله موږ بیا په راتلونکي درس کې وایو. ډیجټ کیز چې دی هغه د نمبرو کی دي، بټنې دي د نمبر. مطلب تاسې چې دی سمبولونه چې کوم د نمبرو بټنو کې د څنګه راوړئ او خپله نمبر یې څنګه لیکئ، نو دا به انشاءالله موږ بیا په راتلونکي درس کې وایو چې ډیجټ کیز ورته وایي. نو هیله ده چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر څو تاسې ته زموږ چې کوم نوې ویډیوګانې راځي هغه تر تاسې در ورسیږي.